دا و د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلعې صدر ثناءالله خان کاکړ چې د اول افغان انګلیش جنگ او د دوی پر میړانه او پر تاریخ باندې او د ننني افغان مقبوضه افغانستان یا مقبوضه وطن باندې د ستونزو ټول هغه مجلس د کښېښوي. اوس زه د بلې وینا دپاره بخ محمد اصلاحي کمیټۍ صدر ته خواست کوم چې دی راسي تاسو ته خپله وینا وړاندې کړي. بخ محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو سپین ږیرو مشرانو او په اجازه پنځه خبرې به وکړو. هغه به خبرې د تاریخ پاڼه او که موږ نسو بیانولی خو زباني به چې کوم مجلس یا زباني به کوم مجلس وکړو چې کوم څوک دی وفات شوی دی موږ ورته د ګلانو دغه پیښوو چې الله دې وده ته وینې نه دی قبر په ګلانو او په شو دغه باندې مقرره وساتل شي. هغه په دې باندې ګوره نه دی یو شی واوري عجز زموږ شتوی په دې عمل کې یا زموږ شتوی په دې علاقه کې چې کوم شهیدان تیر سوي دي خدا یوه خبره زه ته کوم چې حاجي صاحب غازي عبدالله خان چې دا کومه برسیه ده یا نن یې وینه دا ملګري یا د عاجزان او د ده ورځ لمانځي هغه په دې لمانځي چې دی مبارز سړی تیر سوی دی او که ده مبارزه نه وای کړې خو بیا خلکو نه لمانځله. دغه ډېر پښتانه دلته تیر سوي دي په داسې سیمه کې نو دی کردار کړی دی په هغه کردار باندې نن د ده ورځ لمانځله کېږي او په کار دا دی چې موږ دا رقم شهیدان او دا رقم د وطن توریالیان او موږ نه کویر او که موږ یېروو دا غفلت دی چې موږ کوو نو په دا شیانو کې به ډېر سوچ کوو. او یوه خبره زه دا کوم چې حاجي صاحب غازي عبدالله خان د حمیدزۍ قبیلې نه و. غازي عبدالله خان د ټول لروبر پښتانه و. په کار دا دی پر هر پښتانه باندې غازي عبدالله خان حق لري. دا رقم دغسې نور مبارز انسانان تیر سوي دي په دا ټوله سیمه کې ملګرو مجلسونه کول خو سیاسي او عالم په دې کې په کار دا دی چې موږ ګډې کړو او نن چې کوم حالات روان دی دا حالات سره به موږ مقابله کوو په دې به نه کوو چې نن موږ په پارټیانو او په ملکو په دې کې تقسیمیږو او نن عجزانو ډېر جدي دور دی. دا فیسبوک میډیا د دنیا ده لڅه ده دغه اوس کومه خبره چې روانه ده دا ډېر په زرو ملکونه ویني په زرو انسانان یې ګوري. هغه خبره به پر دا چې موږ کوو چې هغه زموږ د ټول پښتانه او د ټول لروبر پښتانه په ګټه او د خپلې خبرې او د خپل خاندان او د خپل کور دپاره به نه کوو خو د پښتانه دپاره به کوو. هغه په دې باندې کوو چې حاجي صاحب یووالی غواړي په یووالي کې نصر الله زیرم راغلی دی نور ډېر مبارز سپین ږیري ناست دي خو زه وهر یوې ته وینه نه دی شابوشی ورکوم. هغه په دې شابوشی ورکوم دغه څلور پارټیانې دا څلور ګونده دا کم ملت که نیشنل عوامي پارټۍ که پښتونخوا عوامي پارټۍ که منظور پښتون او که مسلم داوړ دا څلور چې کوم سره یو سوي دي پښتنو د دا څلورو پارټیانو او د ملګرو به ملا تړو بلکل به تړو په دې به تړو. دا وخت پښتانه
او نمایندګي دا څلور پارټیانې کوي او نور پښتنو ته زموږ هم دا خواست دی چې حاجي صاحب راسي د پښتنو په لیک کې کښېنئ خو د حالات خراب دي د چمن کې پرلت دی دنیا راوتلې د انسانان په ستړو اخته دي مرګونه شروع دي در په در دي انسانان ټکور ټکور دي پر دا پټۍ به ګایېږي عاجزانو که مرګ راځي که نه راځي که دا ګانټه ځمه ولاړ دي سم خو مرګ د ایمان سره خوند کوي بې ایمانه مرګ معنا نه لري چې پر کمبله باندې موږ مرو حاجي صاحب لاس وله ورکړي خو دا یو خواست درته کوم که عثمان لالا پر دا لار تللی دي که نور تللی دي دا ټول زموږ د وطن ملي شهیدان دي موږ به دا ورځې نه هېروو نه به د ملي شهیدانو موږ ته تاریخ تیر کړی دی خو پښتنو دا تاریخ نن په تا باندې صفا کېده غواړي دا تاریخ به موږ مضبوطه کوو او که موږ نه کوو مضبوطه موږ د شهیدانو سره بیا خاینتوب کوو بیا موږ غلط کوو چې دا ورځې لمانځو بیا دې دا ورځې الله پاک د موږ پاتو کې بیا دا ورځې معنا نه لري چې موږ یې ولمانځو دا معنا بیا نه لري او که یې لمانځو موږ په کار دا دی چې د ټول ملکو د ټولې علاقې او د پښتانه پر سطحه باندې موږ دا کار وکړو نو نور ټیم نه خو مجلس مې زړه غواړي چې ډېر وکړو دلته ډېر ذمهواره ملګري ناست دي هغه به ښه په تفصیل مجلس درته وکړي خو موږ وتۍ ته په سر په مال باندې د کمیټۍ د خوا د پښتونخوا ملي پارټۍ د خوا موږ سیمه وینه کمیټۍ ځان ته مجلس دی حاجي صاحب موږ د نصرالله زیري او خوشحال په پارټۍ کې یو هغه مې چیرمین دی نصرالله زیري زموږ صدر دی صوبایي صدر دی په دا مې تنظیم دی په دا کې سیاست کوو ډېره مننه تشکر وسلام